عزتمندو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د رمضان المبارک د شروع کېدو نه مخکې صحابه کرامو ته تقریر وکړو. رمضان المبارک د شروع کېدو نه مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته تقریر وکړو وی قد اظلکم شهر عظیم شهر مبارک. وی صحابه تاسو باندې یو میاشت راغله شهر عظیم ډیره لویه میاشت شهر مبارک ډیره د برکت میاشت در باندې راغله ډیره لویه میاشت او ډیره د برکت میاشت چې هغه میاشت د رمضان د لویوالی څه دی او برکت یې څه دی. اول خو بنیادی خبره چې رمضان المبارک ته فضیلت چې حاصل دی دوه غټې وجې دي. یوه وجه دا ده چې شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن. یوه د فضیلت وجه دا ده چې د رمضان المبارک په میاشت کې قرآن کریم د الله کلام را نازل شوی دی. دا د قرآن کریم د نزول میاشت لوی فضیلت دا دی. بل د دې میاشتې نسبت الله ته کیږي شهر الله میاشت د الله. د یو څیز چې نسبت الله ته کیږي دې کې عظمت پیدا کیږي. بیت الله کور د الله. ناقۃ الله د صالح علیه السلام د اوښې باره کې وی ناقۃ الله دا اوښه د الله ده نسبت الله ته وشو. نو دغه شان د دې میاشتې نسبت چې دی هغه د الله ذات ته کیږي شهر الله. نو یو پکې قرآن کریم را نازل شو او بل نسبت د دې میاشتې د الله ذات ته کیږي چې دا میاشت د الله ده ډیره لویه میاشت او ډیره د برکت میاشت. څنګه هغه برکت دا دی چې یو سړی پکې نفل وکړي نو الله ورله اجر د فرض ورکوي او چې فرض پکې وکړي نو یو فرض په 90 دی. نو نفل پکې په فرض شو فرض پکې په 90 شو. دا د دې میاشتې خصوصیت دی. صرف ته چې 2 رکعاته نفل منځ وکړې د رمضان المبارک په میاشت کې دومره اجر الله درکوي لکه د سحر 2 رکعاته فرض منځ چې وکړي. او فرض منځ چې پکې د سحر 2 رکعاته وکړي نو دغه منځ یو په 90 دی. د 90 منځونو مره اجر الله لیکي. شهر عظیم شهر مبارک ډیره د برکت میاشت او ډیره لویه میاشت چې الله پکې فرض په 90 وکړي او نفل پکې الله په فرض وکړي. چې کله د روژې اوله شپه شي یو فرشته آواز وکړي. روژې په اوله شپه یو فرشته آواز کوي یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. آواز وکړي یا باغی الخیر اے تلاش کوونکیه د نیکۍ اقبل را مخامخ شه د نیکو میاشت راله را مخې ته شه. یا باغی الخیر اقبل اے د نیکی طلبگار را مخامخ شا. سوک چی نیکی کوئی را مخی تشی اقبل را مخامخ شی. و یا باغی الشر اقصر اے د شر طلبگار بن شا ادرے گا بس. اے د خیر طلبگار را مخامخ شا اے د شر طلبگار بن شا بن بس. دا د شرونو میاشت نه ده دا د خیرونو د برکتونو میاشت. یا باغی الخیر اقبل اے تلاش کوونکیه د خیر را مخامخ شه را مخامخ شه. نیکی کوونکیه را مخامخ شه. د جنت حاصلونکو را مخې ته شئ. ثواب حاصلونکو را مخې ته شئ. را مخې ته شئ میاشت راله یا باغی الخیر اقبل منادی آواز کی در رب د طرف نه را مخې ته شئ را مخې ته. او اول شپه به د رمضان المبارک فرشته اوازونه کې او موږ د اول شپې نه بنیاد کیږو چې تراویح ونکو بس قصه ختمه. اول شپه
او د رب د طرف نه منادي اوازونه کوي یا باغی الخیر اقبل اے د نیکو طلبګار را مخامخ شه را مخې ته شه د نیکو میاشت شروع شوه د سیزن میاشته د نپې میاشته را مخې ته شه او دې د اولې شپې نه بنیاد کېږي بس تراوی پرېږدي تراوی شوري او دې په بیټک کې او په دوکان کې ناسي او دې په کور کې ناسي او دې په لارو په کوڅو کې ګرځي اولنې بنیاد د رمضان المبارک دې خطا کی نن تراوی شته او نشته او لنډې دي که لنډې او کوږدي راځه اسې نه چې نن د رمضان المبارک اوله شپه حدیث مبارک کې راځي اذا دخل رمضان چې کله رمضان را داخل شي او د رمضان میاشت راوخیږي فتحت ابواب الجنه د جنت دروازې کولو شي د جنت دروازې کولو شي وغلقت ابواب جهنم او د جهنم دروازې بند شي یعنی دا مطلب دا دی چې الله سړی ته د نیکو لارې کولو کې او د بدو لارې ورته بند کی نیکی ورته آسان کی او بدی ورته ګرانه کی وسلسلة الشیاطین او شیطانان وتړلی شي چې د رمضان المبارک اوله شپشي او د رمضان المبارک را داخل شي شیاطین وتړل شي او د جهنم دروازې بند شي او د جنت دروازې کولو شي او په دغه شپه یو بدبخت په تراوو کې نه او په فرض منځ کې نه نو معلومیږي دا چې دا ډیر بدقسمته سړی دی چې الله ورته د خیر لارې کولاوي او د شر ورته بندي خو د دومره نحوست دی چې دی نن هم د شر په لارو روان دی اوله شپه به د رمضان المبارک دنه به 4 او 15 رکعاته تراویح شي فرض منځ به ترې شوي نن کومه شپه ده نن کومه میاشت شروع شوله څومره د برکتونو میاشت مخې ته راغله نو دا د عبادت میاشت ده شیاطین پکې تړلې شوي وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل شهر الصبر دا د صبر میاشت شروع شوه دا میاشت د صبر ده وثوابه الجنه او د صبر بدله چې دا هغه جنت دی بس دا د صبر میاشت بس دې کې به ځان ډېر کنټرول کې بس وشهر الصبر امام الانبیاء فرمایلی دي چې دا د صبر میاشت بس زما به صبري سو کنزل کوي زما به صبري غیبت بنکم نه زما به صبري بل دی بد کوي زما بد نکوم وشهر الصبر دا به د صبر میاشت دی کې به ډېره ګزاره کوي نو میاشت د رمضان لا راغلی نه ده او کور کې د بیبیانو سره بیا غم دی ولی په روجماتي کې به دې څه وي په پېشمني کې به دې څه وي نن نه بیا زنانه یریږي د صبر میاشت راشي او په مونږ کې د بې صبرۍ مادي سیوا شي دا د صبر میاشت او د صبر بدله جنت دی الله به جنت راکوي دې کې به غټ صبر کوو دې کې به اندامونه صبر ساتو صبر دا د صبر میاشت وشهر المواسات نبی علیہ السلام فرمائی دا د همدردۍ میاشت ده دې کې همدردي زده کیږي دې کې ترس زده کیږي په دې کې نرمي زده کیږي په دې کې ترس زده کیږي چې ترس به څنګه زده کوي وشهر المواسات دا د همدردۍ میاشت ده دا د همدردۍ میاشت ده دې کې به ترس زده کی دې کې به د فقیر تپوس زده کی دې کې به د یتیم پالنه وکړي دې کې به د کونډې تپوس وکړي دا د همدردۍ میاشت چې زه دې کې همدردي شروع کړم دې کې نرم سلوک شروع کړم دا یاد ساتئ یوه خیره ده چې د دې خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته او یوه دعا ده چې د هغې دعا او د رب په منځ کې پرده نشته خیره د مظلوم خیره ده معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام یمن ته لیږلم او داسې دواړه د یو بل نه جدا کیدو او دا خپه مې د لګام د اس په دې سورلۍ په دې زین کې پرته وه او نبی علیہ السلام راته دغه ټیم کې وی واتق دعوة المظلوم معاذه ځان به د مظلوم د خیرونه بچ کوي ګورې معاذه فإنها ليس بينها وبين الله حجاب معاذه د مظلوم د خیرو د رب په منځ کې پرده نشته دی ګورې بس سیده خیجي سیده ځان به بچ کوي
روجه را روانه د ظلم ونه شي چرته ګورې څوک تر نه په سپیړه ونه لګي ګورې چاته کنزل ونه کې چرته ستا د لاسه د چا روجه ماتې وران نشي چرته تا پسې چرته روجه ماتې کې خیري اوچتي نشي ګورې او یوه دعا الله نه رد کوي ښه هغه دعا ده د هغې دعا او د رب په منځ کې پرده نشته هغه د پلار دعا ده چې کله پلار د خپل بچي دپاره دعا کوي نو د دې دعا او د رب په منځ کې پرده نه ښه چې پلار بچي ته دعا شروع د پلار داسې پهلوانه دعا ده د مظلوم د خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته او د پلار د دعا او د رب په منځ کې پرده نشته ښه چې پلار لاس اوچت کړي او پلار دعا وغواړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو صحابي راغی ورته وی تا نه مشوره علم جهاد لازم خو مشورې نه راغلی بختور صحابه د نبی علیه السلام نه به یې مشوره اخیستله د مشورې زی امام الانبیو وی تا نه مشوره علم جهاد لازم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته هل لک مور دې شته کور کې وی او وی شته دی نبی علیه السلام ورته وی ورشه فإن الجنة تحت رجلها ورشه او د مور د خپو د لاندې د جنت دی ورشه جنت هلته وګوره زما مشوره دا ده چې ورشه بختور دی هغه بچي چې د مور خپو ته ناست دي او د مور له د خپو چاپي کوي او د خپو د لاندې جنت ګوري مورې ما پرېږده ما د امام الانبیا حدیث را رسیدلی دی ما دی خپو ته پرېږده ستا د دې خپو د لاندې جنت دی ما دې ته لږ پرېږده زم چې د چا پلار مور هي دا ډېر خوش قسمته دی بیا به راشي بیا به ما ته وایي مولي صاحب هغه خپې ګورم چې د هغې د خپې د لاندې جنت دی زما خپو ته به کښېني د بل عالم خپو ته به کښېني خو د دې د لاندې جنت نشته دی بیا به ګرځې بیا به مور ګوري او مور به نه ګورې ښه دغه یوه مور ده چې د دې د خپو د لاندې جنت پروت دی هسې دې خپو ته کښېنه هسې وله دا خپې چاپي کوه وایي مورې نبی علیه السلام صحابي واپس کو چې کور ته ورشه فإن الجنة تحت رجلها د مور د خپې د لاندې جنت پروت ما دې خپو ته لږ پرېږده 15 منټه مې پرېږده 10 منټه مې پرېږده مورې په دنیا کې دقه خپې دي چې د دې د لاندې جنت دی ما ته بل ځای جنت نه میلاویږي جنت د مور په خپو کې میلاویږي جنت د مور په خپو کې میلاویږي نو د پلار دعا چې کله بچي له غواړي دا نه رد کېږي نو کوشش کوئ د رمضان نه مخکې دا نیت وکړه چې زه به ځان بدلوم صبر به را پکې سیوا کېږي ترس را پکې سیوا کېږي که ترس تر کې سیوا نه شو نو روجه دې فایده نه ده کړې ګورې مظلوم دا نه دی چې ته په لار سړی وډبیو دا ظلم شو یوازې ظلم دا نه دی د دې نه بل غټ ظلم شته د دې نه بله غټه مظلومه شته چې کور کې د روجه ماتې ټیمي او زنانه تنور ته ولاړی انغري ته ولاړی د اور ګرمۍ ته ولاړی او چې روټۍ تیاری تاله ماښام نه انسان نه دی د خدای بنده نه دی که مالګه روټۍ کې سیوا شوله یا کمه شوله یا روټۍ وختي شوله یا ناوخته شوله خیر دی که نه نه دی د روجه ماتې ټیمي او د روجې اذان شروع شي روجه ماتیږي او دې په سالن کې یا مالګه کمه ده او یا ډېره ده او په بیبي باندې را باندې کې او د روجه ماتې ټیمې زه هم ویرېږه یو مظلومم ده یو روجهدارم ده د روجهدارم الله دعا نه رد کوي د مظلومم نه رد کوي هسې نه چې د روجه ماتې ټیمې ته خو روجه ماته کې جومات ته راللې او په دغه ټیم کې ته په جومات کې ولاړې او کور کې دې بیبي لا رب ته لاس اوچت کړل دا مظلومه ده اوس واتق دعوة المظلوم د دې خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته دی وی رب زما انتقام به تې کله علي رب زما تپوس به تې کله کوي او دې راغلی دی په اول صف کې اوږدو تراو ته ولاړ دی او جانماز یې ځان ته خور کړی دی خو کور بیبي لپې اوچتې کړي د خلاف هلته شکایت درج کیږي هلته د مظلومې ښځې خیره وختله د رب او د خیرو په منځ کې پرده نشته رب ته چې د مظلوم خیره وختله رب ورته وایي فبعزتي زما دې په خپل عزت قسمي زما دې په خپل جلال قسمي چې امداد به دې کوم او انتقام به دې علم
مونږ ماښام روژه ماتو جماعت کې ناست یو خبر نه یو چې زما د لاسه زما څو تنه خلاف لاس اوچتي رب ته څو تنه زما خلاف رب ته لاس اوچتېږي د روژه ماتي په ټیم کې ما ته خیري کېږي دې نه خبرې روژه ماتي په ټیم خو ما ته خیري کېږي زما خلاف لاسونه اوچتېږي دا خیري الله قبولی نه کړي چېرته واتق دعوة المظلوم ظلم بچا سره نه کوو ظلم بچا سره نه کوو نه د بیبیانو سره به نه کوو د بیبیانو سره به ډېره ګزاره پر رمضان کې کوو او پېشمنۍ د له تیاري ګوره تاسو د دې بیبیانو ژوند خپلی نه که نه روژه کې چې اوده شي ګینټه په سټوپ کې کټ ناوخته شوی نه ګړی به دا په ټیم کوي رڼا انتظام به دا کوي پخلی به دا تیاری دې به اوده شي راو به یې سنډۍ پاسه روټۍ یې نه کړی د چاولو په ځای سالن ته روټۍ کته کې اوده کټ ته کټ سره ورته برغ میز یخې وي وخوره دا د خدای بنده نه دی دا د خدای بنده نه دی چې دا ټولې شپې پې داسې وزیږي واتق دعوة المظلوم دغه دواړه ټیمونه د قبلېدو ټیمونه دي خو یا د پیشمري ټیم دی تهجد ټیم دی یا یې لا روژه نه ده ماته کړې او تا ورسره جنګ وکړو ظلم دی وکړو ودې وخله هغې لا روژه نه ده ماته کړې وړومبې رب ته لاس اوچت کړل ربه زما انتقام دې نه والي دا چې درته سویلی نشي د دې نه یریږه د دې تپوس ته الله ذات کوي بیا ګورې واتق دعوة المظلوم شهر المواسات دا د همدردۍ میاشت ده همدردي پیژنئ همدردي دا ده که نه چې کلي کې غریب معلوم کا کلي کې فقیر معلوم کا کلي کې کونډه معلومه کا کلي کې بېوسه معلوم کا همدردي دې ته وایي همدردي دا ده شهر المواسات په دې کلي کې وګرځه غریبانان پکې وګوره ستا په درستخان به ماښام 15 سالنې پرتي د هغې درستخوان به ماښام 1 سالن نه دغې درستخان غور وکړه د دغې فکر وکړه شهر المواسات همدردي دې ته نه وایي چې ستا په درستخوان دي 15 پراته او په ګاونډ کې دي کونډه موري او بچي دي ورته وږي ناست او ماښام د روژه ماتي ټیم دی د هغې په درستخان دی 1 سالن دی شهر المواسات دا د همدردۍ میاشت ده هر څه دا د بل سره نیم کوي دا نیم کوي خپله خرچه د بل سره نیمه کوي دا د همدردۍ میاشت ده نبی علیه السلام فرمایي چا چې د یو غلام نه بوج سپک کو په دې میاشت کې چا چې بوج سپک کو عتق من النار الله به دې د جهنم د اور نه خلاص کړي الله به ټول ګناهونه معاف کړي اوس خو غلام نشته دی خو د غلامانو مثل شته فقیر دې شته که نه نوکر د سره شته که نه دیاړیمار د سره شته که نه کرایهدار دې شته که نه زوام کاش خدای دې وس راکړي نو به یې وینې نو زوام کاش چې د کم خلق صاحب استطاعت دی د هغې په کوارټرو کې خلق دی زوام چې لاړلې په روژه کې ورته داسې دروازه وټکولی چې راوځه بهر ته نبی علیه السلام ویلي چې دا د همدردۍ میاشت ده دې کې چې څوک د چا نه بوج سپک کړي نو الله به ټول ګناهونه معاف کړي او د جهنم د اور نه به اخلاص کړي تا ته دا یوه میاشت د رمضان کرایه معاف ده بس ته یوه میاشت کرایه مه راکوه خیر دی مستا نه بوج سپک کو ما نه به الله د ګناهونو بوج سپک کړي ما به الله د جهنم د اور نه خلاص کړي دا یوه میاشت تا ته کرایه معاف ده بس دا د رمضان میاشت ته معاف هم کاش نشته نو چې خلقو تم ښودلی وې زه هم وګرځه پې وایي تا ته کرایه معاف ده بس نوکر راوغواړه ته ما سره کار کوي دیاړیماري او ته 100 ګنټې کار کوي زه 8 ګنټې ته به ما سره 6 ګنټې کار کوي او دا 2 ګنټې به ستا چوټي دا د رمضان میاشت په وخت کور ته ځه د بچو سره یو ځای روژه ماتوه او دیاړي زما نه پوره اله نبی علیه السلام فرمایي چې چا د یو غلام نه بوج سپک که نو الله به یې ګناهونه معاف کړي او د جهنم د اور نه به اخلاص کړي زه به دیاړي پوره در کوم او ته ما سره کار 2 ګنټې کم کوه خیر دی روژه په خوله دی روژه دار دی په روژه دار ډېر کار مه کوه ته وایي نه دي کوي که نه ماله به پوره کار کې زه وامه ته به کور نار بچي ناسي چرته
ناره بیبي به د د نفقې په دا د مجبوري ده چې په روژه کې دی کار کوي. نو ستا خو دا وس جوړیږي که نه یو 2 غنټې ورته کار کې ګزاره وکوئ 2 غنټې د وخته چوټي کوه کور ته به چېرته بچو له روژه ماتې وړي او مزدوري ورته راله او د مازدیګرې ورته حواله کوه. هغه مزدور کار وکړي په روژه کې په ده پسې راځي وایي ما له خپلې پیسې را او د دروازې نه یې دی شړي. نبی علیه السلام فرمایي اعطوا الاجیر اجره مزدور ته به مزدوري چې ورکوي چې خولۍ لا په وجود نه وي وچه شوي ته به له مزدوري ورکوي چې دا والا روژه دي ته وایي ښه په روژه کې به رب دا خلق بخي ښه او د بخلو خلق به دی ښه چې هغه د مزدورانو سره ګزاره وکړي د نوکرانو سره کور کې بیبي او بچي ته بیبي ته وایي ما به تا سره ګزاره ښه بس خیر دی په سالن کې به اخوا دیخوا راځي وختي ناوخته به راځي تم روژه تم د خدای د یری روژه نیولې ده زمانه طرفه عفو به پتا به بوچ سپکي ښه بس زه به ګزاره کوم خیر دی دا د بخنې میاشته ما دې رب وبخي بس چې الله مو معاف کړي چې څوک هم د لاسونو لاندې دي د هغې نه بوجونه سپک کړي بوجونه ترې لږ سپک کړي دا څومره خوند کوي چې د روژې میاشي نایک ورشي او فقیر ته دروازه وټکوي چې تا به ماله کارونه کول خو د رمضان په میاشت کې به ته بلکل معاف بس ماله به کار نه کوي کرایهداره تا ته د یوې میاشتې کرایه معاف ده مزدور کاره تا ته نن دا معاف ده هو ته نن ډبله واله ته کار نیمو کا مزدوري پوره ورشه د وخته چوټي کا کور ته ورشه کور کې به دي بچي په تموي چې موږ سره بابا روژه په یو ځای ماته کړل دا غریبانان منډې وي په لار کې په اذان رواني په لار نو که تا دله یو ګنټه دا چوټي د وخته ورکړله په دې بنیاد چې ما به رب معاف کړي ما به رب معاف کړي ما به الله د جهنم نه خلاص کړي شهر المواسات دا د همدردۍ میاشت ده دا د همدردۍ نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی څوک چې پچا یو روژه ماتې وکړي یو سړی د ده په مال روژه ماته کې روټۍ وخوري وی الله به د ده ګناهونه معاف کړي د دې سړي او الله به د جهنم نه خلاص کی او د هغه د روژې مره اجر به الله دلم ورکړي وره په خپله روژه ماته ستا په مال بل سړي روژه ماتوله یو دې د خپلې روژې اجر شو یو دې د هغه د روژې اجر شو وایي د هغه د اجر نه به هم نه کموم الله وایي ګناهونه به دې معاف کما د جهنم د اور نه به دې خلاص کما او د هغه مره اجر به دلم درکم نو د 2 روژو اجر به درکم که 3 ماته کړه ستا په مال د 3 به درکم که 4 ماته کړه د 4 به درکم که 15 ماته کړه د 15 به درکم د دې ټولو اجر به درکم زه دا نه وایم چې ته د 100 کسو له خوراک ورکه ته غریبي که نه د خپله تروړه وړه چې کور له راوړې دا نیم که نیم ځان ته پرېږده او نیم بل له ولېږه روژه رالاله ته تنخوا هلې که نه دا تنخوا دې نیمه که دا تنخوا دې نیمه که نیمه ورکه او نیمه ځه ای به وایي دا د روژې میاشت ده خیر دی مونږ به ګزاره کوو ښه بیبي کېنوه بچي کېنوه وایي دا دغه نیمو د خپل وړه چینی دا هر څه نیمو بچو دا ورکو بابا مونږ به څه کوو بچو زمونږ به دا پوره شي او مونږ چې ماښام روژه ماته کو د یو بل کور چوله پې بله شي هغې به دعا وکړي نو الله به مونږ له د هغې د روژو هم اجر هم راکړي بچو دا د اجر د ګټلو میاشت ده دې کې به ترسې زده کوو په دې کې به ترسې زده کوئ په دې کې به ترسې زده کوو نو صحابه رالل وی د الله حبیبه مونږ کې خو دومره طاقت څوک نه لري چې سړی موړ کو دومره طاقت خو نه لرو د الله حبیبه چې روژه دار موړ کو نبی علیه السلام ورته دا د مړولو پورې نه ده دا د یو ګوټو بو پورې ده دا د یوې لسۍ د ګوټه پورې ده مړول نه ستا یو ګیلاس شربت ته چاله ورکړه ستا یو ګیلاس اوبه چاله ورکړه نه تی په روژه کې پیپ بند کړي بجلی تی بند کړي الله اکبر په روژه کې تی بجلی کټ کړي په پېشمني په یو لوښي دانګي او په بل خدای تباه و برباد کړي خدایا تا زه د ده محتاج کړی مونږ خو وایو ربه مخلوق د مخلوق ما محتاجه کوه ربه زمونږ ته رب ربه انت مولانا لا مولا لنا ربه مونږ د مخلوق در ته ما سپاره ربه لبي مخلوق په مخلوق کوي لبي اوبه وله نه ورکوي په روژه کې اوبه نه ورکوي دا خدای پوه که ستا په دې اوبو د روژه ماته کړله نبی علیہ السلام فرمائی
ومن سقا صائما سقاه الله من حوزی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ. نبی علیہ السلام فرمائی چاچی پا یو روجدار در روجه ماتی په ټیم کې اوبه وسکولې ګېډه یې ډکه کړله خړوب ستا په مال چا روجه ماته کړله یا دې پې یوه ګېډه مړه کړله ستا روټۍ چا وخوړه او هغه پې ګېډه مړه کړله. نبی علیہ السلام فرمائی ومن سقا صائما سقاه الله من حوزی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ. چاچی یو روجدار خړوب کو سقاه الله من حوزی شربتا الله به د قیامت په ورځ په دې سړي باندې زما د حوض نه یو ګوټ وسکي یو ګوټ شربتا خو لا یظمأ حتی یدخل الجنہ. اب دسی ګوټي چې کله زما د حوض نه یو ګوټو کو دسی ګوټ بی چې د سو پورې جنت تنی تلی بیا به نه تږي کېږي بیا به پې تند نه راځي. بی بی بچړو دا اوبه به نیمې کو دا شربت به نیم کو دا یو شربت یو ګیلاس کو چا وسکه نو دغه کس به دا وسکي او ماله به الله د امام الانبیا د حوض نه یو ګوټ راکي یو ګوټ او دسی ګوټ به لا یظمأ حتی یدخل الجنہ هغې پورې به نه تږی کېږي چې د سو پورې جنت ته نه تللی. نو که د حوض ګوټ په تمی چې قیامت سخته ورځ یو ماته یو ګوټ د حوض نه میلاو شوې نو نن په روجهدار باندې یو ګوټ اوبه وڅښوه یو ګوټ اوبه وڅښوه. مړه دا د همدردۍ میاشت ده دا چې اذان کېږي چې ته چېرته د یو یتیم په وره کې ولاړې دا چې چرته اذان کېږي چې ته د یوې کونډې په وره کې ولاړې دا چې چرته اذان کېږي چې تا یتیمانان نیولي ځان سره دې را یو ځای کړي چرته چې اذان کېږي چې داسې ځای کې ولاړې چې اذان در باندې کېږي په یتیم خانه کې در باندې کېږي اذان در باندې کېږي چې د یو فقیر په کور کې در باندې کېږي چې یو فقیر ته ولاړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې د یو یتیم په سر لاس کېښودو د رحمت او د ده د لاندې څومره ویښته رالل دومره نیکۍ به الله په عمل نامه کې ولیکي. او نبی علیہ السلام وفرمایل وی رمضان کې څلور کاره کوئ څو کاره کوئ څلور کاره کوئ څلور کاره کوئ څه کارونه کوو وی یو لا اله الا الله ډېر وایه لا اله الا الله دا ډېر وایه بس ځان له د دې ورد کوئ لا اله الا الله. یو صحابي وی نبی علیہ السلام ما ته نصیحت کو ما ته وی چې بدي در نه وشي نو زر پسې نیکي کوه چې د ګناه کار د نه وشي زر نیکي کوه دا نیکی دا ګناه وراني. نو ما ورته وی چې د نیکو نه لا اله الا الله دی دا لا اله الا الله نیکی دا وی نبی علیہ السلام راته وی چې په ټولو نیکو کې غوره نیکی لا اله الا الله ده چې ګناه در نو شي سمدسي لا اله الا الله دا نیکی ده په دې باندې الله ګناهونه معاف کوي. نو یو لا اله الا الله ډیر وایي په روزه کې او بل استغفار ډیر کوي استغفر الله استغفر الله سید الاستغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا ډیر خوند کوي چې روزه په خولي سړی او سړی وي استغفر الله استغفر الله استغفر الله رب ما وبخي رب ما معاف کی رب زما گناهونه معاف کی. نو یو لا اله الا الله وایي یو استغفار ډیر وایي او دوه کارونه چې دی هغه صرف د ځان د پاره کوئ ستاسو د پاره ضروري دي. وی څه وی د الله نه جنت غواړئ او د جهنم نه پناه غواړئ. رب جنت راکې رب د جهنم نه مې محفوظ کی. نو څلور کاره کوئ لا اله الا الله ډیر وایي استغفار ډیر وایي او د الله نه جنت غواړئ او د جهنم نه پناه غواړئ د جهنم نه پناه غواړئ. وای رب مونږ د جهنم د اور نه بچ کی رب مونږ له جنت راکې رب مونږ له جنت راکې. هر شپه جنت خیسته کیږي په رمضان المبارک کې هر شپه خیسته کیږي او رب العالمین ورته وی زما امتیان ستا طرف رب العالمین ورته وی زما بندیان ستا طرف ته را روان دي زما بندیان ستا طرف ته را روان دي. نو ډیره قیمتي میاشته الله دې په خیر راولي او الله دې پکې مونږ له د صحیح عبادت توفیق راکړي او د وس نه درته وامه شاید
چې بل جمعه راځي او بیا زمونږ روژه یي که نه، نو د وس نه درته وامه ځان له پړه کې یو عزم وکئ چې زه به انشاءالله په رمضان المبارک کې یو ختم د قرآن کریم په تراوو کې اورم انشاءالله. دا مستقل سنت دی چې د رمضان میاشت په شروع شوله، نبی علیه الصلاة والسلام به راغی، جبریل امین به راغی، جبریل امین به ورته قرآن واوره، نبی علیه السلام به ورته واوره. دا د قرآن د اورولو میاشت ده. دواړو به یو بل ته قرآن اورو په رمضان کې. وایي زما دا اراده ده انشاءالله چې زه به ودرېږم او زه به تراوو کې د قرآن ختم، الله به ماله توفیق راکړي انشاءالله، خو زه به ودرېږم. دا تصور ختم کا. دا اولې شپې نه به لنډې به کم جومات کې کېږي، ښه دلته اوږدې شو، لنډې اوږدې دې وخوړلو. الله اکبر. دا څومره قیمتي شپې ورځې دي، څومره مبارکه میاشت را باندې رالاله. وایي چې کوم ځای کې اوږدې دي او قرآن په تراوو کې ویل کېږي، مالته زه به هلته ځم. دا نیت وکئ چې دا مستقل سنت دی چې زه به تراوو کې قرآن اورم انشاءالله، شاته به ودرېږم او قرآن به اورم. بل دا تصور د وس نه ختم کړئ. دا په 25 منټه او په نیمه ګنټه کې دا تراوی چې نه پکې د سبحان الله سبحان ربی الاعلی پته لګي، نه پکې د سبحان ربی العظیم پته لګي، نه پکې چې اللهم صل درود شریف په قاعده کې ونه وای، عبده ورسوله السلام علیکم ورحمت الله ثنا پکې چاونه ویل، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. دا تراوی منځ نه دی، دا منځ نه دی. دا ته ولې دا منځ ځای کوي؟ وایي قیمتي میاشت رالاله، 20 رکات تراوی دي او په هغه ځای کې به یې کومه چې په کم جومات کې څومره په قلاره تراوی کېږي او ښه اوږد ټیم پې لګي. زه به خپل رب ته ولاړ یم، زه به په رب باندې ځان بخمه. نو داسې تراوی مه کوئ چې غرب او درز نه د سبحان ربی الاعلی پته لګي او نه پکې د سبحان ربی العظیم پته لګي. نه، د وس نه نیت وکئ. دا منځ دی، منځ. تراوی منځ نه دی. دا چې منځ دی نو تراوی منځ نه دی. نو کم از کم داسې تراوی مه کوئ. د وس نه دا نیت وکئ، دا تصور ختم کئ. امامان او مقتدیان دا زر زر تراوی پرېږدئ. په دې سړي ته ځان بد ښکاري. سړی ولاړ چاته دی، رب ته ولاړ دی. ښکلې اوږدې تراوی ښه په ډېر ټیم کې بیا وروسته وایه ربنا تقبل منا، رب قبول یې که. نو چې ثنا دې پکې نه ویلي، درود شریف دې نه ویلي، قومه دې نه کړي، دا جلسه دې نه کړي، بیا په اخر کې اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، الله بس زر زر غرب 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 پابسي. دا تا څنګه منځ وکړو؟ ته په دې خپلو تراوو نظر ور واچوه. دا صرف 29-30 ورځې ښه په قلاره، ښه اوږدې، ښه په اطمینان، او بیا پسې وروستو د خپل رب نه دعا کوه چې رب قبول یې که، رب قبول یې که. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق